په هغې پسې زما په ورتلو هم پوهه شوې وه، ځکه هر څو ګامه پس به یې داسې راکتل لکه نه چې راګوري، خو چې خوند یې ونه کړ ترې راستون شوم او په شا به مې کله کله پسې مخ واړوه که راوګوري، خو څنګه چې وه هغسې روانه وه روانه وه روانه وه. کری ورځ مې ناکراره تېره شوه، په سر مې در شو. امریکایي زلمي ویلیم نن په خپل ځای بل همزولی را لېږلی و. ما ترې د رخصتۍ اخیستو ویل، هغه هم دومره وویل ډېر ناروغۍ؟ هو سر مې خوږیږي، دا اوبه وڅکه ښه کېږي، او که نه چې خپل کلینیک ته دې بوزم. غلی شوم. ورځ مې بې اوبو او بې کلینیکه تېره کړه. د رخصتۍ وخت په خپله راغی. د نور کله خلاف چې له هوایي ډګر نه وتو ته به مې زړه نه کېده. نن د هغې ځوانې شهزادګۍ چې لن داسې حد ته رسولی وم چې د هوایي ډګر لومړۍ دروازې ته مې پښې بېواره یوه له بله وړاندې کېدلې. له هوایي ډګره په وتو نیغ انټرنیټ کلب ته ولاړم. هلته هم له بده مرغه برېښنا نه وه. تر ناوخته منتظر وم. اخر برېښنا راغله، خو ماښام ورځ وژلې وه. کمپیوټر ته کېناستم. غوښتل مې هغې نه د تېرې ورځې د چلن په اړه وپوښتم چې ومې لیدل په انباکس کې مې 2 نوي پیغامونه وو. لومړی مې هغه ژر خلاص کړ چې ګورم د میګن برېښنا لیږدی. پیغام یې زړه وړونکی و، خو چې به مې د هغې په نوم سترګې ولګېدې. مضمون که ښکلی نه دی، خو عنوان څومره ښایسته دی. ای ښکلی هلکه، ای ښکليه هلکه، ته به خفه شوې خامخا یې، ستا په زړه کې به ډېر څه راغلي وي. لومړی خو بښنه غواړم، او بیا واوره چې ولې مې درته سلام ونه کړ. خیر دی، زما خبرې په سړه سینه ولوله. دا ځل مې له نوي برېښنالیک څخه پیغام در ولېږه، خو اوس د هغې له وضاحته تېرېږو. زه نن د یوه تورپوستي امریکایي له خوا بدې هله شوم چې ما ته یې ویل زما دوسته شه، خوښېږي مې. ما ډېره بده وګڼله او په ټوکه مې واخیسته، خو هغه رښتیا ویل. هلته زموږ په قانون کې دغه ماده ورزیاته شوې وه. وروسته چې له حقیقت څخه خبر شوم، هیڅ مې نشو کړی. ستا سیوری به مې چې مخې مخې ته کېده او بله خوا هغه بدرنګه وحشي څېره. ته ووایه څنګه وکړم؟ پوهیږم چې ته به یې بده ګڼې، خو زه هم د خپل زړه واګداره یم. داسې به یې د مینې تر سینده پورې باسم چې په اوبو به یې شونډې هم لمدې نشي. خو کاش چې داسې هیڅ نه وی شوی. تا ته مې ځکه خبر درکړی چې که سبا یې راسره ووینې، هسې نه زړه دې مات شي. اوس مې مشر غواړي، نورې خبرې به بیا وکړو. سبا ستا په تمه، میګن، ستا ځوانه شهزادګۍ. د فکر او اندېښنې په 2 لارو کې پاتې شوم. تر ډېره ګوته په غاښ کمپیوټر ته غلی ناست وم او پیغام مې ورته بیا بیا لوسته. دلته زما په اړه هغه د اندېښنو او شکونو غرونه ورو ورو ویلي کېدل. د هغې د مینې څپې مې نورې هم په زړه کې په شور شوې. زه غریب بېوسه و، هغه د نړۍ د پرمختللې ځمکې ښکلی ښاپېری او بیا دومره زړه خوږي غیرت او ننګ. دلته د قدرت مرسته د ستایلو وه. هغه لارې چارې چې زما له تصوره هم لرې وې، په خپله به مې سترګو ته غوړېدی، او د میګن مینې او خواخوږۍ خو رانه د ځمکې د سر خان جوړوه. کله کله به دومره غره شوم چې د نورو مینه به راته هسې ټوکې ښکاره شوې. کور ته روان شوم. نن شپه مې حالات ښه وو، خبرې مې هم وکړې. د نورو شپو په څیر سم لواره بام ته ونه ختم. د کور غړي حیرانو. یوه ویل نن د څنګه شعر جاری شوی. نور کله خو سم نیغ بام ته پورته کېدی. د هغې خبرې مې له سترګو پرده لرې کړه، خو د اوس لپاره مې په ژبه ځواب نه جوړېده.
او یوازې په تشه یوه خوله خندا ترې روان شوم. پاس اسمان نن ډېر رنګین ښکارېده. ما سره چې په ذهن کې د خپل ځوان شهزادګۍ کوم تصویر و، د هغې په سیالۍ کې سپوږمۍ د خپل حسن زور ښکاره کوه، خو هڅه یې بې ځایه وه. ما ته به ورپورې خندا راغله. کله به مې پرې زړه خوږ شو، مخ به مې ترې واړوه، په بله ډډه به شوم. نه پوهېږم څنګه او څه وخت خوب راغلی و، خو سهار مې ځان ښه احساسوه، لکه سړی چې له ښې ستړي وروسته دمه شي. هو د نور کله په څېر مې سترګې سرې او سترغلي له شوګیر څخه نه و پړسېدلي. ښیښې ته مې وکتل، ځان راته ډېر ښکلی ښکارېده. او ولې به ښکلی نه وم، د چا په سترګو کې اوسېدم. په تادۍ باندې له کوره ووتم. هوایي ډګر ته په رسېدو مې ولیدل چې ویلیم لومړۍ دروازې ته راغلی دی. له ورنږدې کېدو سره یې ویل السلام علیکم. نه ویې وله، په زور زیر الفاظ او کلمات نه و زده کړي. بیا یې ویل څنګه پرون دې په سر درد و؟ ما ته مې ملګري وویل اوس څنګه یې؟ هغه ته مې په اوږه لاس کېښود، مننه مې ترې وکړه. هغه وویل خلک په کتار کې ډېر دي، زه او ته به په لنډه لار ولاړ شو. سمه ده، زه یې له ځانه مخکې کړم او له سلګونو خلکو یې تېر کړم. په کتار کې مې یو هم خپل کس ونه لیده. هغه و چې له ما سره و ټول دننه تللي وو. ویلیم وویل ملګریا، نن به زه ته او هغه میګن ډوډۍ یو ځای خورو. هند رښتیا وایي؟ هو، بېګا یې ما ته وویل چې ښه هلک سره راله د لیدو زمینه برابره کړه. ویلیم په رتبه کې تر میګن مشر او دا صلاحیت یې درلوده چې سره وګوري، کینې او خبرې وکړي. ویلیم ته مې له دې وړاندې د هغې په وینا 1 ساعت او 1 لاکېټ د هغې د مېرمن لپاره تحفه راوړي وو. نن یې راته له غوږه تېره کړه چې ډېر یې خوښ شوي. ما ترې مننه وکړه. هغه وویل څنګه میګن ته به دې هم څه راوړي وي؟ ښه ده، لومړی زه وګورم. ما ورته کړه نه، دومره زړه مې نه دی کړی او څه چې مې کړي هغه مې هم په خوارۍ پرې منلي. هغه غلی و، خو زه یې د اصلي خبرې راپورته کولو ته رسولی وم. نو مې ورته وویل خو ویلیم وایه مهرباني. هغې ما ته بېګا پیغام را لېږلی، ټول مې ورته په ټکي ټکي تشریح کړ. نه پوهېږم د ویلیم تندی ولې ګونځې او ټنډه یې تروه شوه. یوه شېبه غلی شو، بیا یې وویل که هغه وغواړي تا له ځان سره امریکا ته بیولی شي او د ګډ ژوند پرېکړه هم کولی شي. زه را بیدار شوم. ومې پوښته هغه به راسره دومره اوږده وپالي؟ ضرور، خو په یو شرط چې مینه د زړه له تله وي. دلته نو نری موسکی شو. ویې ویل که چل در سره وکړي بیا به څه کېږي؟ ما وویل هو، هر څه کولی شي. بیرته یې خپله خبره له ټوکو را پیل کړه. نه، دومره ظلم به نه کوي. هغه روان شو. ما ته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه موټر را وباسم. له پارک څخه یې موټر راوویست، خپل ځای ته لاړو. 2 موټر چلوونکي پاتې کړل او نورو ته یې د کېناستو وویل. لومړی ورته د کار ساحه او د کار طریقه وښوده او بیرته یې راوستل چې ماشینونه له ځان سره واخلي او د کار ساحې ته ولاړ شي. ویلیم وویل راځه، تر هغې چې د دویو د ماشینونو هوا پوره کېږي او د کار ځای ته ځي ملګري ته دې ووایه چې ستاسې چای وڅښو. ولې نه؟ باغچه ګل استاد په چای کې ماهر او مسلکي و. زما خونې ته مخامخ خونه د هغه وه. ویل صیبه زه به ښه زیږ چای درته تیار کړم. چای تیار شو. موږ خپلې خبرې کولې. چای مو په خبرو کې وڅښه.
د ویلیم نه مې یوه خبره هم په زړه پټه کې نشوه ساتلی پټه. زما د خپلو اندېښنو بیا یادولو پاړی د هغې راګډولو تر څنګ هغه ته د سر په کاسه کې په کراتو اوبو ورکولو سربیری کله هم راته تندی نه و تریو کړی او په سړه سینه به یې ځوابولم او ډاډ کولم. هغه زما او د میګن ترمنځ د پول په څیرو په خبرو کې ورته مخابره وشوه. خولې یې پاکې کړې، خولۍ یې له ځمکې پورته کړه. د الوتکې کېناستو لیکې په لور روان شو. هلته یې موټر یوې غاړې ته ودروه، ټوپک یې اوږې ته کړ. ښه چې نږدې شو یو لوړ رتبه مشر یې ولاړو. له سلام وروسته یې ورته امر وکړ چې 2 پرشي موټر یې راوله، له هغه الوتکې سامان پکې واچوه او خوړنځي ته یې ولېږه. بیا د الوتکې خوا ته راغلو. د سامان ښکته کولو طریقه او ترتیب یې ور وښودل. بیرته ولاړو، موټر یې مو راوستی او هماغسې مې وکړل. د همدغې پټۍ یا پخیلې کې په غاړه به هغه هلیکوپټر یې ودرېدې چې کار به پکې و، یعنې کوم ځای به یې ماتو هغه به یې جوړوه. موږ په همدغه غاړه روانو چې یو مشر امریکایي راغږ کړ. ودرېدو، ویل یو ټانکر اوبه په کار دي، دلته یې واچوه، ډېره دوړه ده، کار کوو. ویلیم ما ته وکاته، ما ویل زه به یې راولم، ته ځه، هسې هم ځای نږدې دی. هغه خوښه کړه. ولاړم، ټانکر مې راوست او ډریور ته مې لارښوونه وکړه. زه ورته کرار ودرېدم. شاته مې ناڅاپه یو درب شو چې ومې کتل نجلۍ پیلوټه وه، له خندا شنه شوه، ډېر ووېرېدې. زه ورته یوازې مسک شوم. هغه د هلیکوپټر دننه ننوته. ما اوږده ساه واخیسته. هغه له وروسته د یوه قوي نارینه په څېر ښکارېده، خو چې به مخامخ شوه تعجب به سړي کوه. مشر امریکایي راغی، کوم چا چې راته د ټانکر ویلي و، بلا شربتونه یې په لاس کې و. ویل یې دا واخله. پیلوټ هم د څه راوړو اشاره کړې وه، خو ده پوره کړل. 3 واړه ودرېدو او د اوبو له شیندلو څخه خوند اخلو. خو زه په زړه کې د ویلیم د وعدې پوره کېدو په انتظار یم. د 2 کار پوره شو، ولاړو. دغه د ویلیم هم را ورسېد. ویل یې زه ځم، ته له یو موټر سره هلته راځه. ډېر په بیړه یې موټر راتاو کړ. موټر مې له ځان سره واخیست. د پخیلې کې په کوس سره چې راتاو شو، راته په 100 متره کې د 2 کانتینرونو په سر 2 امریکنۍ تر سترګو شوې، داسې چې د سیوري لپاره یې نری چوپال وهلی او یوازې ډېر معمولي ځایونه یې پټ کړي او نورې سپینې وړانګې داسې چې تورې عینکې په سترګو وې پرتې دي. معشوق استاد ته مې ویل استغفرالله. نږدې و چې موټر ترې بلې خواته ولاړ شي. ژر یې بېرته کابو کړ، ودرېد. انجونو چې ولیدو، ژر یې بنینونه پر خېټو کش کړل. غرمه را ورسېده، کار مو خلاص کړ. معشوق استاد ته مې ویل ته ځه، زه له ویلیم سره ډوډۍ خورم. ښه سمه ده. موټر ته په ختو یو څه له ځان سره وبنګېده. بیا مسکی شو. ورغلم. څنګه مسکی شوې؟ هسې مړه، دا پیرنګیان هم خدای ښه ښایسته پیدا کړي دي. ما ورته ویل پیرنګیان به یې انګریزانو ته ویل، دا خو امریکایان دي. ویل څه پروا کوي، یو شان بیزوګان دي. یوه شیبه ورته غلی وم. بیا مې ورته په مات زړه وویل استاده، حوصله پر ځای کړه، د دوی همدا دنیا ده او همدا مزې دي. او رښتیا څه مزې دي؟ له هغې 10,000 کیلومتره لرې دنیا نه راغلي دي. شپه ورځ کار، له ټوپک او مرمیو سره لوبې، سختې او درانه بارونه ګرځول، دا نو څه مزې دي؟ دې سره معشوق استاد روان شو. لیدل مې چې ویلیم ډېر په تیزه را روانو. په تمه وم چې خواته به مې ودرېږي، خو له ما هم تیر شو. وړاندې کلک بریک ونیو، بېرته په شا راغی او خوله یې له خندا ډکه وه. اشاره یې وکړه. راخیژه. بیا یې موټر ډېر تیز راتاو کړ او مخ په خوړنځی
روان شولو. خوړنځي ته چې راورسېدو موټر یې په پارک کې ودرو او ننوتو. قانون دا و چې هر امریکایي به یو لوی پتنوس چې پکې بیل بیل کورونه وراخیسته او د خپلې خوښې څیزونه به یې پکې اچول. دلته چې ما دومره ډېر شیونه ولیدل، هغه د مرغیو د پیو خبره مې رایاده شوه چې یوه د مرغۍ پی پکې نه وې. نور هر څه و، رښتیا هم هر څه و. اشپزان اکثر افغانانو. ما ترې پوښتل چې حلال خواړه راوښیه. کور یې ودان هماغسې یې وکړم. ویلیم چې له وړاندې ځای یو وخت ټاکلی و همالته کېناستو. میګن زما ځوانه شهزادګۍ له وړاندې ناسته وه. ډېر وږی شوی وي او تږی شوی و هم و، خو چې میګن مې ولیده دومره زه یم یاره ستا د دیدن تږی، دومره زه یم یاره ستا د دیدن تږی چې د مخ ته کړم نظر اوبه وبشم. لوږ او تنده راڅخه سم له واره والوتل. هغې ډوډۍ وخوړه، ما هسې څکې څکې وکړې. میګن به په نرو سپینو ګوتو مړۍ داسې خوړه چې به یې مخې ته هر څومره موړ ناست و، په نورو خوړو به یې لاس پورې کوه. ویلیم له ډوډۍ وروسته راخیستې شربت څخه سرونه خلاص کړل. زما او د هغه نظر سره غبرګ شو. بوتل یې پر میز کېښود. لږ غلی شو او بیا یې میګن ته مخ واړوه. زه ځم بیا بیرته راځم. تر هغې خپلې خبرې وکړې. میګن ما ته وکاته، ویل ودې لیده؟ ویلیم ته یې په پسته لهجه ویل مننه. میګن څنګل په میز کېښوده. زما او د هغې د خولې او غوږونو ترمنځ فاصله دومره وه چې سره د ساه وږم مو پر یو بل لګېده. د کاپ قاشوغه یې په کین لاس پر میز ټکوله. یو څه سوچ کې شوه. بیا یې سر را پورته کړ. په سړه ساه یې ویل ښه هلکه. له ټوکې وروسته یې غاړه پورته کړه. نه پوهېږم چې ولې مې زړه هغسې نه دی لکه له دې وړاندې چې و. زه ورته خاموش شوم. بیا یې ویل زموږ خلک ډېر آزاد دي، خو زه ولې هغسې آزاده مرغۍ نه یم؟ او لکه په یو زندان کې چې بنده یم. دلته مې له دندې روح او زړه دواړه نور ستړي شوي دي. بیا لږه په فکر کې شو. ژر یې ویل هو رښتیا هغه د تور پوستې فکر مه کوه، پر هغه بحث نه کوو. څنګه چې مې درته ویلي همغه شان ورسره کوم. خو اوس راته ووایه چې دلته زما لږه موده پاتې ده او له دې ځایه ځمه ځکه مې دومره وختي خبره کړې چې ستا په حالت وپوهېږم. ما ورته زړه غټ کړ. پاکه مې ورته وویله زما خوښه یې، مینه در سره لرم. ته که دلته یې که هلته او یا به بل هر ځای کې، زما د زړه په شورو کې به دې د مینې او یادونو کور ودان وي. ستا تله به زما په زړه کې ستا مینه مړه نه کړي او زه به ټول عمر د خپل زړه په هدیره کې ستا د مینې په مزار د اوښکو ډېوې بلې ساتم. زما خبرې را پرې کړې. زه پوهېږم ځکه خو در سره دومره اړیکه ساتم او په دې چې ته زما هم ډېر خوښېږي. یوه شېبه چوپ شو. بیا مې ویل نو چې داسې د لار راوښایه. هغې راته خپله بېوسي رامخې ته کړه. وی ویل امریکنۍ نجونې او زلمي د شوق او ذوق له مخې دلته راځي او ډېر له مجبورۍ چې یوه زه هم یم، زه مې مور و پلار ډېره کوچنۍ پرېښي یم، په سختو تنګو کې رالویه شوې یم. دلته د میګن غټې سترګې په اوښکو ډنډ شوې. ژر یې اوبه ور پورته کړې. ساه یې واخیسته. بیا یې ویل نه غواړم چې نوره وځورېږم، خو څه وکړم؟ څومره چې د ښه ژوند په هیله یم هومره له ګړنګونو لوېږم. په مخ راماته اوښکه یې په ګوتو ورانه کړه. نوره داسې غلې شوه چې ما ته یې نه رالیدل. ما یې د ډاډ کېدو لپاره وویل ای میګن ته خو ډېره شوخه او خندنۍ وې، اوس دې څنګه هغه هر څه هېر کړل؟ حوصله دې برابره کړه. په دې ژورو او لوړو پسې ضروري هواره وي.
غلی شوه. بیا یې ویل هسې نه خلک متوجه شي، نورې خبرې به بیا وکړو، خو دا خبره یاد لره چې ته ښه یې، ته د هر چا خوښیږي. زه یې خوشحاله کړم. څه مې ویل؟ خو هغه را وړاندې شوه. ښه نو ښه هلکه راځه، دغه پتنوس دې در سره راواخله، په دې بله لاره وځو. خالی پتنوسونه به په کثافت دانیو کې اچول کېدل. بهر راووتو، د لرګو جوړو اوږدو خونو په منځ کې دوه په دوه ورو ورو تر یوه ځایه روانو، داسې چې نه هغې څه ویل او نه یې خبرې کولې. د بېلېدو په وخت یې راته مخ راواړوه، ودرېده. له مینې، درد او خوږو تودې شونډې نری مسکی شوه. د لاس په اشاره یې مخه ښه او د بیا لیدو ژمنه وکړه.